د شلیدلې لوپټې نه یې لوګی شه د پنجاب دغه سرتورې بلاګانې. څه کاري داخله ورته هم راغستی شو، بل څه مسله ورته یې هغه هم کولی شو. خدای چې ویشلې لویه برخه په قامونو باندې پښتو مې مور شو او زمانې لیکوال جوړ دی. چې غونډ په تحصیل علی کې 2 لک آبادي ده او هغې په غونډ تحصیل کې یو لیډ ډاکټر نشته. په دغه وجه باندې چې زمونږ ضلع شانګله د سیاست په لحاظ ډېره یتیمه پاتې شوې ده. نو بیا یې راغلل معذرت یې وکړه چې د دې هغه 50 لک روپۍ منظور شوي دي، تاسو له به طور جرمانه 30 لک روپۍ نورې، یعنې دې روډ لپاره 80 لک روپۍ شولې. خو اوس د الیکشن روان دی، فنډونه بند دي، نو الیکشن نه بعد به تاسو له دې روډ باندې کار شروع کوو. یو اوس هم ټرانسفرمر لګي او له پاسه پې د مقام بورډ لګي. خپل کور سره مې خوا کې ټرانسفرمر لګېدلی او په هغې باندې د مقام بورډ لګېدلی او زه په شانګله کې په کڼډو کپرو روډونو باندې ځمه. والله چې په هغې باندې پیاده تلم نه کېږي، ګاډی خو لا لویه خبره ده. زما نه اوس هم لا د خپلو خولو بوی خیږي، تا نه د عطرو او پلیلو یو رومال جوړ دی. خدای چې ویشلې لویه برخه په قامونو باندې پښتو مې مور شو او زمانې لیکوال جوړ دی. ماشاءالله ډېره زیاته مننه کتونکو، ستاسو کوربه آصف نواز سالارزی یم. نن په یوه سخته خاوره کې ناست یم چې مطلب هغه لیکې نه بهر وتی هم نه شم. په مدرسه کې ناست یم، خوشحاله ډېر زیات په دې یم چې تر څنګ مې د ضلع شانګلې یاران دي چې د شانګلې خلک موږ په ښه ځای کې وینو، هغه مدرسه ده، سکول دی، سیاست دی یا بل ځای دی چې د شانګلې نه بهر یې موږ وینو. یقیني چې ډېر زیات خوشحالېږو او ډېر زیات مې شوق مو چې خپل دغه قاري صاحبان د سالارزۍ ټي وي په شیشه باندې خلکو ته وښیم. یقیني دلته مې موږ رالو، زه وم، نصیب الله ملګري و راسره د دوی مدرسې ته. نو دومره مینه یې موږ له راکړه او دومره میلمستیا یې راکړه. حقیقت دی چې مطلب میلمستیاګانې سړي له ایرې کې ډېر زیات مننه م کوو د دې ټولو شانګلې والو. حکمت جان زموږ ډېر خوږ د کوز کاڼه دی، دا ملګری هم زموږ دی، ټول دا 2 دا ناست دي، ټول زموږ ډېر محترمین دي او زموږ د ضلع شانګلې دي. ډېره زیاته مننه یې کوو، خو بیا هم خوشحالېږو په دې چې د ښه ښځیانو کې زموږ د ضلع شانګلې خلک ناست وي. په دغه وجه باندې چې زموږ ضلع شانګله د سیاست په لحاظ ډېره یتیمه پاتې شوې ده، هم په دغې وجه باندې شانګله کې د سبق دغه لارې چارې، تعلیم، روزګار ډېر زیات کم دی. د دغې وجې نه بیا زموږ ځوانان کوشش کوي چې په دغه کمو وسایلو کې هغه د ضلع شانګلې نه راوځي او بهر ته راځي. خبرې خو ډېرې زیاتې ځکه کولی نه شم چې نن ما تاسو ته ووینم اپل ډیپل شعر ویلی شو او نه خبرې کولی شو. یقیني چې راسره پخوا کې هغه معتبرې چارواکي ناستې دي چې د دین خدمت کوي، د الله د هغه د رسول مطلب خدمت کوي، مخکې هغه دین خوري. نو موږ به راځو په دغه کسانو نه، ملګرو نه به تپوسونه کوو، د دغه مدرسې باره کې به تیم تپوس کوو. خو دغه 1-2 شعرونه به ووایم. قطعه ده چې ستاسو کور کې امن دی، مزې کوئ، دلته مو د وسپنو باران وکړو، تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ، موږ په زمرودو کې تاوان وکړو. حقیقت دی چې موږ شانګلې خلکو همیشه تاوان کړی. زموږ د شانګلې وسایل په بل ځای کې خوړی شي دي، بل ځای کې لګېدلي دي. زه د یو سیاسي پارټۍ خوالی نه ویم، خو زموږ په پېښور کې ځای په ځای اوس هم ټرانسفرمرې لګي او له پاسه پې د مقام بورډ لګي. خپل کور سره مې خوا کې ټرانسفرمر لګېدلی او په هغې باندې د مقام بورډ لګېدلی او زه په شانګله کې په کڼډو کپرو روډونو باندې ځمه. والله چې په هغې باندې پیاده تلم نه کېږي، ګاډی خو لا لویه خبره ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زه د سالارزۍ ټي وي ورسره نصیب الله او دې سره چې کوم راغلي مېلمانه ډېر زیات مشکور یم چې دوی په دې دومره ګران وخت کې موږ ته ټیم راوباسه او موږ له ټیم راکړو. د هغې نه بعد ده وویل چې دی به د مدرسو په باره کې خبره وکړي. نو اوله خبره خو زموږ دا ده چې موږ دلته خپله چې مدرسه کې جامع ابو هریره خالق آباد نوشیره محتمم مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دا مدرسه چې ده الحمدلله دا د وسایلو په اعتبار سره هم برابر ده، د کمرو په اعتبار سره هم دغه اینه تاسو چې دا د مهمان ځای دی، داسې لکه چې څه مهمان راځي یا څه لکه څه چې د مدرسې د طرفه موږ دپاره پکار وي نو هغه ښه برفور چې دی هغه اصول او دا پکې شته. بله اهمه خبره دا ده چې د شانګله کې زموږ کومې مدرسې دي، اول خو چې هغه چې دی الحمدلله ښه غټې مدرسې دي او الله پاک چې دی هغې سره ډېر نصرت کوي
او د خلکو چې هم ډېر امدادونه خو هغه مدرسې چې دي زمونږ مخې ته نه ځي. نو د هغې مین پوینټ او مین وجه دا ده چې که چېرته مونږ داخله کړو د دغه مدرسو سره امداد کوو او دغه مدرسې چې دي هغه کامیابول غواړو نو انشاءالله چې هغه به د کامیابۍ طرف ته چې دي ډېر زر لاړې شي. چې تعداد دی د مونږ مدرسې تقریبا 11-1200 تعداد دی. د دې داسې بیا جامعه دارالعلوم حقانیه هغې کې هم داسې یو 4000 تعداد دی. داسې غټې غټې مدرسې دي. دې ته چې رسي دې کې وخت هم لګي. صحیح ده. او بله اهمه خبره دا ده چې که کم طلبه کرام د ضلع شانګلي یا د سواتي او هغه دې مدرسو ته راځي او څه داخله ماخله کوي نو انشاءالله چې موږ هم برفور حمایت کوو او د هغو سره به شانه ولاړ یو. که د داخله څه کاري داخله ورته هم راغستی شو بل څه مسله ورته یې هغه هم کولی شو او انشاءالله چې هغو سره به موږ شانه ولاړ یو. الرحمن الرحیم. ټولو نه پیله خو د اسف بی او هغو د غون ټیم ډېره مننه چې هغو نن راغلل جامعه ابو هریره ته او د مدرسې ویزټ یې وکړو موږ سره. دا مهال په جامعه ابو هریره مېمنخانه کې ناست یو نو دې نه مخکې دوی خپل د شانګلې په حوالې سره موږ سره خبرې وکړلې حکمت بی. نو څنګه چې ضروري شانګلې مختلف مسایل دي دغه شانې زموږ د تحصیل علی ضلع بډګرام د مسایلو ښکار ده. هغه ولې چې دې منې یو څو کورنۍ یو څو خاندانونو همیشه لپاره حکومت کړی 75 کالو نه او دغه ضلع بډګرام تحصیل علی په پسمانده ساتلی. په دغه مسایلو کې زموږ ټولو نه غټ مسایل چې دی هغه د روډ دی د بجلی دی او د اسپتال حوالې سره دی. د اسپتال به خو تاسو ته نور څه ویم جي چې غونډ په تحصیل علی کې 2 لک آبادي ده او هغې په غونډ تحصیل کې یو لیډ ډاکټر نشته. دغه شان دی زموږ په تحصیل علی کې 8 یونین کونسل دي. هر یو یونین کونسل خپل خپل وسایل لري خپل مشکلات لري چې هغه داسې بعض یونین کونسل دي چې هغې ته بالکل د سرکاري بجلی خمبه هم نه راته او ټولو کې غټه مسله هلته د روډونو ده. دا یو بورډ دی زموږ د کلي یعنی یونین کونسل پاشتو گاؤں میرالی قلعه اوچاړ د دې افتتاح خانانو د بیارۍ خانانو کړې وه جنرل الیکشن نه پهله 2018 کې او دا بورډ یې لګولی چې دا روډ به موږ تاسو الیکشن نه بعد پخوو. نو هغه وخت کې د دې بورډ لپاره 50 لک روپۍ اعلان یې کړی و چې دا روډ به پخېږي او بیا چې کله بلدیات الیکشن راغی نو بیا یې راغلل معذرت یې وکړو چې د دې هغه 50 لک روپۍ منظور شوي دي تاسو له به طور جرمانه 30 لک روپۍ نورې یعنې دې روډ لپاره 80 لک روپۍ شولې خو اوس د الیکشن روان دی فنډونه بند دي نو الیکشن نه بعد به تاسو له د دې روډ باندې کار شروع کوو. هغه بلدیات الیکشن تیر شو او اسمبلیانې ماته شولې خو دې روډ باندې اوسه پورې کار نه دی شوی او د دې دا ټیکه چې کوم د دغه کې دی بډګرام کې یو ټیکهدار دی هغه سره وعده لري دا ثبوت هر څه دي بورډ باندې دا لګېدلي دي. نو زمونږ علی خو ډېر وسایل دي دغه مختصر باندې مې تاسو ته بیان کړل دي. ستاسو مننه. راپسې دي تکې تورې بلاګانې ما به وخوري درنه مورې بلاګانې د شلېدلي لوپټې نه لوګې شه د پنجاب دغه سرتورې بلاګانې. قاري صاحب یو جهان مننه چې دغه توان دې پیدا کړو او خپل د ضلعې د تحصیل مسایل دې خلکو ته بیان کړو. ډېره زیاته مننه کوو. زمونږ کوشش هم دغه دی چې د هر ځوان په خوله خپل دغه مسایل کوم چې پسماندګي ده دغه په خوله راشي او دغه خانیزم چې کوم شروع دی که هغه په ضلع شانګله کې دی یا په هغه بټګرام کې دی هغه ختم شي. چا چې دغه ویډیو کته ډېره زیاته مننه یو ځل بیا او د قاري صاحب ټولو قاري صاحبانو یقینا چې ډېر محترمین دي او نن موږ ډېر په اودس کې خبرې وکړې ولې چې د لیکې نه بهر ته وتې نه شو یېرېږو لږ ډېر که نه د قاري صاحبانو نه یېرېږو لږ دا غلي ښاد دي خو یېرېږو تی به که نه داسې ده. نو ډېره زیاته مننه چا چې ویډیو وکته او خوښه یې شوه د هغو یو جهان مننه. دولې الله پام.